ولې نه امریکایانو سره په ګټر تا ته ولې زور درک په مختلفو هیوادو کې ناست یې ولې دا رازونه را سره دي ګوره په والله دا راز را سره د ګوره مو خلک ته مرا باندې وایي دا د راتلونکي او دا د تیرې ونی نه ونه وایي تاسو مشرانو له چا سره په میدان هوایي کې ناستې کړي دي او له چا سره مجلسونه کړي تر څو پورې ته اوس ودرېږه لږ صبر وکړه زه له هر چا سره ناستې کوم صبر وکړه خبره واوره بازار تیزي مه کوه بازار تیزي دوستانو دی جنرال مبین او دی ولسوال دا مرکه لایف مرکه له تاسو سره شریکه کوم پر اهم موضوعاتو باندې غږېدلی ده تر هر څه له مخکې باید د مبین صاحب د ولسوال صاحب تر مابین چې کومه لانجه کومه مرکه ده دا به ګورو صفر حق څوک دی ملامت څوک دی مبین صاحب او که ولسوال راځئ تر هر څه له مخه دغه حقایقو باندې ځان خبر کو او دا مرکه وګورو لغه نه بعد بیا خپل نظر له تاسو سره شریک کوم ولې نه امریکایانو سره په ګټر تا ته ولې زور درک په مختلفو هیوادو کې ناست یې ولې دا رازونه را سره دي ګوره په والله دا راز را سره د ګوره مو خلک ته مرا باندې وایي دا د راتلونکي او دا د تیرې ونی نه ونه وایي تاسو مشرانو له چا سره په میدان هوایي کې ناستې کړي دي او له چا سره مجلسونه کړي تر څو پورې ته اوس ودرېږه لږ صبر وکړه زه له هر چا سره ناستې کوم صبر وکړه خبره واوره بازار تیزی مه کوه ولسوال صاحب قسم په خدای دا اوس مې مالټې خوړلې دي په خدای زه برګه تان در باندې وکړم خبرې ته غوږ شه ولسوال صاحب جمهوریت ما ته تعریف که نور اخوا دوخوا ولې ځې یاره تعریف کول بیل دماغ ته بحث د جمهوریت په تعریف کولو باندې نه ده دماغ ته بحث ده جمهوریت کفر ته ثابت که تو وایسې جمهوریت کفري و زه وروسته تعریف کوم صحیح ښه ودرېږه لږ صبر وکړه ولسوال صاحب ته نه تعریف کې دا زه وخت در کوم ته نه تعریف کې زه به درته تعریف کوم اساسي قانون به هم درته تعریف کوم جمهوریت به هم درته تعریف کوم اساسي قانون د یو هیواد کې د دې په خاطر جوړیږي اساسي قانون یعنی دا معنا نه چې دلته د قرآن کریم په جای کوم بل قانون عملي کیږي د فقه په جای کوم بل قانون عملي کیږي اساسي قانون د وخت د ماډرن او پرمختللې ټکنالوژۍ په خاطر باندې او عام دغه هیواد انسانانو ته د ژوند کولو تعریف ده فرض مثال اساسي قانون یو ماده جوړوي چې ترافیک اصول څنګه مراعات شي بیا په دغه مادې کې چې دا هره ماده د اساسي قانون و د مثال په توګه درته وایم دې کې بیا فقرې راځي د اساسي قانون اوله ماده د فرض مثال 50 حتی تر 100 پورې فقرې لري لومړی فقره دا تشریح کیږي ترافیکي اصول څنګه مراعات او څنګه په خلکو پلي کو تر څو د ولس ترمنځ د ټکر مخه د مرګ ژوبلې مخه د غیر قانوني موټرو د مخنیوي په خاطر او د انسانانو د سهولت دپاره زمینه برابره شي اوس دغه قوانین چې ته په ټول اسلام کې وګورې په فقه کې په هر شي کې چې وګورې دا شتون نه لري دا مسلمانان راجګیږي پوهان راجګیږي علما راجګیږي په دې باندې غونډه کوي یا دغه ترافیکي اصول له نورو هیوادونو نه کاپي کوي او یا په خپله سیستم ورته جوړي فرض مثال ترافیکي اشاره ده سرې اشارې ته باید ودرېږي زیړه چې سی لږ زره سلو سی سره سی وچ به درېږي کله دغه اشارې نه څوک تیر سو د اساسي قانون تعریف نه ده غوښتل ګوره دا ټکنالوژي ده ګوره ما درته ونه ویل چې ما په دې صبر وکړه ما درته نه زما د خبرو وخت کې مایک مه خلاصوه دغه کار د ښه نه ده ولسوال صاحب زه تا ته یو ساعت وخت در کوم غږېږې نه درته وایم اساسي قانون تعریف که ته نشې کولی اساسی قانون د هر هیواد مروجه قوانین دي دا نه حدیث ده نه فقه ده نه قرآن ده چې په دې کې تغییر رانشي د ترافیک اصول مثال در کوم په دې اصولو کې چې څومره ټکنالوژي پرمختګ کوي ترافیکي اصول هم ورسره باید پرمختګ وکړي او په قانون کې تغییرات راشي سرې اشارې ته به درېږي که ونه درې مجرم یا نقدي جریمه یا نورې جریمې چې کوم تا ته قانون تشریح کړي دي دغه مطابق ته مجرم په سړک باندې ټکر کیږي په دې کې مړی کیږي نو دلته ترافیکي اصول موجود دي هلته ګوري چې کم موټر ملامت ده کم چې ملامت ده که هغه مړ وي که ژوندی وي د ترافیکي اصولو د ترافیکي قوانینو مطابق دا سړی چې ده دا مجرم ده او دا باید یا زندانی شي یا
قاتل معرفي شي بیا لیسانس ته کتل کیږي بیا د عمر د ډرایورۍ ته کتل کیږي بیا دا کتل کیږي دغه به نشانه یې کړي کوم غم پې نه و کوم بوج پې نه و عمر به یې زیات نه وي څه چالو سه د ټکار وکړه نو هغه محاکم بیا بررسي کوي د محاکمو دی وګوره اوس په چټ جي بي کې اساسي قانون ورکړه نو بیا دغه د ټولو مروجه قوانینو مطابق دا سړی مجرم معرفي کیږي هغه زیانمنې کورنۍ سره د ده لخوا یا د حکومت لخوا یا اصول ورته مقررات دي چې هغه ته زیان هغه ورکوي خونبها ورکوي نو که چیرته یو سړی د ترافیکي اصولو مطابق لیسانس نه لري او ټکر وکړي دی ژوندی پاتې دی قاتل ده سپیټ زیات وي دی قاتل ده دی باید اعدام شي او که چیرته دی لیسانس لري لیسانس ورکول سوی دی د لیسانس بررسي کیږي دا لیسانس ده په کومو اصولو ورکول سوی دی بیا د لیسانس لرونکی چې دا هغه یو څه مستثنا لري هغه کتل کیږي چې دا ولې د ټکار وکړو دا خو لیسانس هم لري دا خو عمر هم زیات نه ده نیشه هم نه کوي څه وجه ده نو هغه باندې د اعدام حکم نه کیږي لنډمهاله بند ورکول کیږي حکومت سازش د دواړو ترمنځ کوي فرض مثال د زندانیانو قانون ده د زندانیانو په قانون کې لیکل شوي دي یو جرم د اصلا په قانون کې شته نه فرض مثال پاکستان کې اساسي قانون ده الته په اساسي قانون کې دا شی نسته چې یو څوک د له قبر نه مړی وباسي او زنا دې ورسره وکړي د دې سزا څه شی ده دا بار بار په پاکستان کې تکرار شوی بالاخره د دې دپاره قانون جوړ شو چې دغسې یو جرم که څوک کوي ګوره دا د شیطانانو ملک ده داسې یو کار کوي چې اصلا هغه شیطانان هم نشي کوی ته قبر نه مړی باسه قبر نه او بیا هغه سره زنا کوه نو دا اوس په قانون کې نه دا جرم مقرریږي ته به شی کې دې دپاره به قانون جوړه سر د خلاص و بلا د په دا کدو سر سه اوس راځم جمهوریت تعریف ته جمهوریت اوله معنا یې دا ده چې د خلکو حکومت د خلکو په رایه باندې دې ته جمهوریت ورکړي بیا جمهوریت دوه سیستمه لري یو پارلماني ده یو صدارتي ده صدارتي سیستم دا ده چې یو کس انتخاباتو ته درېږي چې چا 5.1% رایې وګټلې هغه د هغه هیواد ولسمشر ده یو پارلماني نظام ده چې پارلمان د ټول هیواد نه د پارلمان غړي پارلمان ته کامیابیږي څوک ورته قومي اسمبلی وایي څوک ورته پارلمان وایي دلته چې لاړل دا ټول د ولسي جرګې وګړي وکیلان راټولیږي د ولسي جرګې له منځ نه یو کس انتخابوي د وزیر اعظم په طور باندې په پارلماني نظام کې ټول هغه خلک چې په هیواد کې ژوند کوي هغه د دې حق نه لري چې دی د وزیر شي یا د والی شي لازمي به دی د پارلمان چوکۍ ترلاسه کوي له پارلمان نه به دی وزارت ته انتخابیږي په صدارتي نظام کې دا ده چې کله صدر شو یو سړی لکه اشرف غني لکه کرزای لکه د امریکا صدر لکه پوتین دا د سبزي منډۍ نه یو څوک راوړلی سي وزیر ټاکلی سي له مستری خانې نه هم راوړلی سي د پانتون استاز هر څوک هغه حق لري چې وزیر کړي اما پارلماني نظام کې دا نشته دا د جمهوریت دوه تعریفونه دي پارلماني نظام او جمهوری نظام د خلکو رایه د خلکو حکومت د خلکو په رایه باندې اوس راځو د افغانستان جمهوریت مقایسه کول اساسي قانون سره هغه قانون چې د دوی په لاس جوړ شوی ده په پارلمان کې او په خلکو یې منه او په خپل یې نه منه د پارلمان وکیل باید غل نه وي د مواد مخدرو قاچاقبر نه وي قاتل نه وي زورواکی نه وي په نیم پارلمان دی زیاته حصه یوازې یو دوه درې کسان د ګوتو په شمار په پارلمان کې داسې و چې هغه غله نه و غاصبین نه و د پارلمان د وکیل کار دا ده چې حکومت خپلې منطقې ته فرض مثال د ما د لوګر نه ابوبکر د پارلمان وکیل ده دی به بودیجه له حکومت نه رااخلي په خپله منطقه کې په خپله حلقه دوستانو د موبین صاحب دا خبرې مرکه کوچنی و یعنی 8 منټه ولا تاسو سره مشارکه کوي یقیني حقیقت هم داسې د فضل فوري خبرې وکړي د جمهوریت تعریف هم داسې د ګوري کراسو اولنی دی خبرې ته جمهوریت سی جوړ کړی مثلا د کفارو فخلو جوړ سوی یعنی په هر هیواد کې چې جمهوریت وي د جمهوریت مثلا داسې معنا چې په کم هیواد کې وي معنا د مثلا د هغه هیواد حکومت به د عوامو په رایه د عوامو په خوښه باندې راځي
نو چې د عوامو په رایه د عوامو په خوښه باندې راغلی بیا چې په حکومت کې کوم خلک دي دغه د حکومت د هیواد سي د جمهوریت سي کم قانون ده دا به پر ځان باندې هم تطبیق کوي پر نورو باندې به هم تطبیق کوي خو بدبختانه پاکستان و افغانستان سره واخې کتیر جمهوریت په افغانستان کې و داسې و مثلا نوم یې د جمهوریت و عمل هیڅ نه ورو باندې یعنې په جمهوریت کې مثلا هغه کس به و انتخاباتو کې رایه وړله سی مثلا وزیر اعظم به جوړېدی د هغه ملک ولسمشر به جوړېدی په دې کې معلومه وه په زیات تعداد باندې د ولس په رایه نه راتلی مثلا زور د بل چا و د هغه په زور باندې به دی راغلی او د دغه ملک ولسمشر به جوړ سو بیا چې به کله جوړ سو هم بیا چې به په جمهوریت کې دننه د هغه هیواد په قانون کې دننه چې کوم قانون و د هغه جمهوریت هغه به دغو خلکو چې واکداران په دې هیواد کې و هغه پر خپل ځان باندې نه تطبیق کوئ پر عوام باندې تطبیق کوئ چې هغه بیا دا نقصان وکړي مثلا چې هیواد ته به نقصان وکړي هغه حکومت ته به نقصان وکړي چې بالاخره به هغه ونړېدی هم او هیواد به نور هم لاندې بوتلی یعنې د هیواد اقتصاد د هیواد امنیت د هیواد نظم د تنظیم دا ټول به خراب کړي د غزې بالقابل که راسو پاکستان د پاکستان کې هم دا شانتې ده یعنې اسلامي جمهوری پاکستان په جمهوریت په پاکستان کې بالکل 100% کې 1% هم نشته ولې نوم یې د جمهوریت دعوه د جمهوریت لیکن قانون د جمهوریت پکې نشته یعنې قانون د جمهوریت دا معنا چې هر کس ته باید په دې هیواد کې خپل حقوق ورکول سي او هغه څوک وزیر اعظم د دې هیواد ولسمشر جوړ سي چې کوم عوامو منتخب کوي عوامو خوښ کوي موږ تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې څوک عوام څوک خوښوي پاکستان کې د وزیر اعظم لپاره ووټ انتخابات څوک زیات لري رایه څوک زیات لري نو هغه بدبختانه په دې هیواد کې وزیر اعظم نسو جوړ بالمقابل هغه کس جوړ سو چې هغه ولس نو خوښ کړی او ولس ته د منلو وړ هم نو یعنې په زور باندې راغلی و نو دا معلومه سوه چې په دې هیواد کې جمهوریت نسته کسته هم په جمهوریت عمل نه ده کړی بیا که د نن راسو پر وزیر اعظم توب باندې دا خلک راځي یا واک ورته رسیږي اختیارات ورته رسیږي بیا دا خلک چې په جمهوریت کې کم قانون ده هغه به ته غاړه نه ده ایښې چې هغه کم د جمهوریت کم قانون ده د جمهوریت چې کم خپل قانون ده دغه خلک چې مثلا پر سر د اقتدار دی له وزیر اعظم رانیولې بیا تر هغه لاندې درجې خلکو پورې چې پر سر د اقتدار دی داسې کم قانون په جمهوریت کې ده د ځان لپاره یې نه خوښوي پر ځان باندې یې نه تطبیق کوي پر خپل اولاد باندې یې نه تطبیق کوي پر خپل کورنۍ پر خپل بچانو او پر خپل رشتہ دارانو باندې یې نه تطبیق کوي بالمقابله پر غریب باندې تطبیق کوي وایي تا قانون نه ده منلی تا د قانون بې احترامي کړې ده تا قانون ته غاړه نه ده ایښې تا په جمهوریت په آیین باندې عمل نه ده کړی نو پر هغه چا باندې یې تطبیق کوي چې هغه کمزوری وي او هغه پر سر د اقتدار نه وي او پر هغه چا باندې نه تطبیق کوي چې هغه پر سر د اقتدار وي ځکه چې هغه جمهوریت په خپل لاس کې اخیستی چې څنګه یې مرضي و هغه رنګه یې اړوي بله خبره که په افغانستان کې جمهوریت په افغانستان کې حکومتونه تیریږي که په پاکستان کې تیریږي که یو حکومت ختم سي ابل راځي پر دې حکومت باندې نیوکې کوي چې تا کومه کارنامه کړې ده تا څه کړي دي تا ولس لپاره څه کړي دي تا هیڅ نه دي کړي که د ابل حکومت ختم سي د ابل راسي هغه پر دې باندې نیوکې کوي لکه څنګه چې تاسو ولسوالو جن موبین صاحب ولیدو ګوري ولسوال د تیر جمهوریت طرفدار ده پر اوس نظام باندې د طالبانو پر نظام باندې نیوکې کوي او موبین صاحب د اوس نظام طرفدار ده پر جمهوریت باندې نیوکې کوي یعنې د پاکستان او د افغانستان عوام ټول داسې دي چې یو حکومت ختم سي ابل راولاړ سي د بل حکومت فسي د شا لګیا او هغه حکومت یعنې یو ورته وایي چې تا کارنامه نه ده کړې بل ته وایي چې تاسو کارنامه نه ده کړې یعنې داسې حالات نو په دغه حالاتو کې به څنګه د هیوادونه ترقي وکړي څنګه به پر مخ باندې ولاړ سي او څنګه به د نړۍ په هغه فهرستونو کې شامل سي چې هغه پر مخ تللي هیوادونه دي